سلامونه او نیکې هیلې مې بیا هم ومنئ. امید دی چې جوړ روغ وایه. بیا هم ښه راغلاست. اوس راځو موږ جیس ساینټکس ته چې جیس ساینټکس څه شی ده. جیس ټوټوریل موږ ولوستل چې ځینې موضوعات په هغې وغږېدلو. نو جیس ساینټکس چې دغه رول دي د ژبو دپاره تاسې یو قاعدې لرئ، رول لرئ چې څرنګه ولیکل شي. که په عربي ژبه کې هم تاسې وګورئ، هلته د صرف النحو په نوم یو مضمون دی چې اکثره خلک چې کله عربي زده کوي هغه مضمون لولي چې ساینټکس هغلته نحوې ته ویل کېږي او په هغې کې فاعل مفعول او د دې څخه بحث کوي، څومره چې ماته درک ده. خو دلته هم ساینټکس د دې ژبو دپاره یو رول شته دی چې څرنګه پروګرامونه جوړ شوي دي، جوړیږي، پروګرامونه څرنګه لیکل کېږي، د دې دپاره یو خاص ساینټکس ده. مثلا تاسو که یو وریبل ډیکلیر کوئ، هغه یو والیو په یو وریبل کې ذخیره کوئ، نو ډیلیټ په نوم یو کیبورډ ده، یو ډیکلیریشن کیبورډ ده چې تاسې به لیکئ او بیا به یو وریبل آیډنټیفایر لیکئ، نوم به لیکئ او په هغې کې یو والیو ذخیره کوئ. مثلا دلته ایکس مساوي 5 کړی ده. په وریبلو بیا وروسته انشاءالله مفصل غږیږو چې وریبل څه شی دی. خو کله چې موږ یو والیو په یو وریبل کې ذخیره کوو، په دې شکل یې ذخیره کوو، نو دا بیا وروسته بحث ده چې وریبل څه شی دی او څرنګه کار کېږي. خو دلته موږ په ساینټکس غږېدلو چې د ژبو دپاره یوه نحوه، یو ساینټکس دا ده چې په دې شکل یو وریبل ډیکلیر کېږي. او داسې نور هم لکه تاسې کنډیشن وګورئ یا لوپونه وګورئ یا داسې فنکشن او ابجکټونه وګورئ، دا یو خاص ساینټکس لري هره ژبه. ما مخکې هم درته ویل چې تاسې که دا ژبه زده کړئ، د دې ساینټکس شاید د نورو ژبو سره لږ تغییر وکړي، خو لاجیک یې تغییر نه کوي. تاسو پروګرامینګ لاجیک که زده کوئ، هغه ټول لاجیک یو، د ساینټکس کې به لږ تغییر وي. نو کله چې موږ یو وریبل ډیکلیر کوو، په دې شکل انیشلایز کوو، هغې ته والیو ورکوو. نو دا ساینټکسونه دي چې تاسې به انشاءالله وروسته په هغې باره کې پوه شئ. او په دې ځای کې جاواسکرپټ والیو، د جاواسکرپټ ساینټکس ډیفاین 2 ټایپ والیو. جاواسکرپټ ساینټکس چې دا 2 قسمه والیو ډیفاین کوي. یو دا ده چې فکس ده، تاسې مستقیم یو څه ته یو والیو ورکوئ. د مثال په ډول تاسې انر ایچ ټي ایم ایل کې هلته 5 ورکوئ یا 6 ورکوئ، دا فکس والیو ده. او یو په وریبلو کې والیو ده چې تاسې په وریبلو کې ذخیره کوئ. نو جاواسکرپټ لیټرل چې دی هغه ډېر یو مهم ساینټکس ده چې تاسې کولی شئ، او دا فکس والیو ده. مثلا دلته لمبرې لیکلي دي، مستقیم لمبر دي، نو دا فکس والیو ده، دا لیټرل والیو ده، فکس ده، دا په کوم وریبلو کې نه ده ذخیره کړې. تاسو که دلته وګورئ، دلته په ګیټ الیمنټ بای آی ډي ډیمو یې ټارګټ کړې ده، او وروسته په ایچ ټي ایم ایل کې ورته لیکلي انر ایچ ټي ایم ایل چې 10.15، نو 10.15 دلته مستقیم یې پرنټ کړي دي، دا فکس والیو ده، لیچرل والیو ده. نو په دې شکل تاسې په دې ساینټکس تاسې کولی شئ چې هغه والیو په یو څه کې پرنټ کړئ. دلته که زه 12 ورکړم، 12 کې یې کړم، عدد تغییر کړمه، مستقیم دلته عدد تغییر کوي. خو که زه دا په یو وریبل کې ذخیره کړم، مثلا دلته راشم په دې ځای کې او دلته ورته ولیکم چې لیټ ایکس مساوي په 40، او بیا دلته راشم دا ایکس پرنټ کړم. دا اوس په یو وریبل کې ذخیره ده، او کله چې موږ دا دلته رن کوو، دلته مستقیم 40 والیو راځي. په دې شکل تاسو کولی شئ چې والیوګانې په وریبلو کې ذخیره کړئ او یا یې مستقیم ولیکئ. نو دلته مثالونه ورکړي دي، دلته سټرینګ ورکړی ده، په دې ځای کې سټرینګ باندې هم وروسته غږیږو. سټرینګ چې دی هغه ټکس دی، نو دا تاسو کولی شئ چې په ډبل کوټیشن یا سنګل کوټیشن کې ولیکئ. مثلا تاسو که یوه جمله لیکئ، نو هغه په سنګل کوټیشن کې یا ډبل کوټیشن کې لیکل کېږي. لکه دغه مثال کې زه اوس دلته راځم او ورته لیکم چې هیلو اوس په دې ځای کې دا سټرینګ ده، دې ته سټرینګ وایي. دلته که زه 1 2 3 هم ولیکم، دا ټول سټرینګ ده. یعنې سټرینګ داسې یو والیو ده چې په هغې باندې تاسې ریاضیکي عملیات نشئ کړلی. که ځینې وخت په سټرینګ کې عددونه وي، تاسې هغه کنورټ کولی شئ چې عدد ته یې واړوئ او اکسټرا کې کړئ، یعنې ټکس یو ځای کې او عددونه بل ځای کې. خو عموما سټرینګ چې ده هغه داسې یو والیو ده چې په هغې باندې ریاضیکي عملیات نه کېږي، یو ټکس ده. دلته کې په ساده لهجه ووایو سټرینګ او ټکس ده. نو سټرینګ چې دی هغه ټکسونه دي، او موږ کولی شو چې دا ولیکو. دا هم په مختلفو ځایو کې موږ استعمالولی شو. ښه، دلته یو 2 کیبورډونه دي، ډیلیټ او کانسټ په نوم.
دا وروسته بیا هم وایي چې لیټ څه معنا کانسټ معنا خو دلته به هم یو معلومات په باره کې به ورکړو چې دا کیبورډونو کې موږ والیو ذخیره کولی شو. JavaScript keyboard are used to define action to be performed. دا کیبورډونه چې دي دا یو اکشن ډیفاین کوي. تاسې کولی شئ په دې کې یو عدد ذخیره کړئ. دلته دوه کیبورډونه دي، یو د لیټ او بل د کانسټ په نوم کوم خاص اکشن نه کوي. صرف تاسو که وغواړئ چې یو وریبل جوړ کړئ نو دا وریبل درته جوړوي او په هغې کې تاسو والیو ذخیره کولی شئ. داسې نور کیبورډونه په جاواسکرپټ کې شته دي ډېر چې هغه داسې خاص اکشنونه کوي. نو لیټ او کانسټ چې دي په دې باندې تاسو کولی شئ چې وریبل جوړ کړئ. مثلا دلته بل مثال ورکړی ده او دلته یې لیکلي دي چې لیټ x مساوي په 5 او بیا یې لیکلي چې کانسټ اف نیم یعنی فرست نیم مساوي په جان. نو دلته لیکلي دي چې په دې ځای کې ان HTML فرست نیم یعنی جان او بیا ډبل کوټیشن کې سټرینګ لیکلی ده چې دا موږ مخکې وویل چې دا مستقیم سټرینګ موږ لیکلی شو. دغه جمع علامه چې دي دا سره وصل کوي کانکریټ کوي په دې. نو دلته سټرینګ لیکلی ده چې معنا یې داسې ده چې جان از بیا یې کانکریټ کړی ده x 5 او بیا یې سره وصل کړی ده years old. نو دلته لیکل شوي دي چې جان ډو از 5 years old. نو په دې طریقه باندې یو وریبل او سټرینګونه سره وصل کړي دي چې دا به وروسته انشاءالله غږیږو چې لیټ په کومو مواردو کې موږ استعمالولی شو، کانسټ په کومو مواردو کې موږ استعمالولی شو. دا به انشاءالله وروسته بحث باندې غږیږو. خو دغه یو مهم څه چې دی چې دغه مثبت علامه ده دا چې کله په داسې ځایو کې راشي یا انر HTML یا انر ټکس یا کنسول دا عموما سټرینګونه سره کنیکټ کوي. مثلا دلته ټول سره کنیکټ کړي دي په یوه جمله کې راوستي په دې ځای کې. او که په عددونو کې اکثره وخت راشي بیا اکثره وخت داسې کېږي چې دا سره جمع کړي. د مثال په ډول زه دلته راځم، دلته د پاکومه او بیا راځم دا هم پاکومه. دلته یو بل وریبل ډیفاین کومه د وای په نوم چې مساوي په 4. اوس که x مثبت 4 دلته زه ووهم نو دلته به نشي. نو کله چې تاسو په دې ځای کې په عددونو باندې مثبت علامه راولئ دا به سره جمع کړي. او کله چې په داسې ځایو کې چې تاسو یو سټرینګ ولرئ هغلته ټول بیا کنیکټ کوي، یوه جمله ترې جوړوي. او که په عددونو کې عموما هغه سره جمع کوي. نو دا یو علامه ده. دا به انشاءالله په اپریټرو کې نور هم ووایي چې څه کار کوي، څرنګه موږ په کومو اهداف باندې استفاده کیږي. خو دلته ما صرف په دغه ځای کې راغلی و، دلته باید تشریح شوی وای چې دغه علامه چې کله موږ لیکو دا ټول سټرینګ چې ده دا سره کنیکټ کوي. ښه JavaScript keyboard are case sensitive. کیس سنسیټیو باندې په تیرو درسونو کې ما هم ورڼا اچولې وه چې کیس سنسیټیو څه معنا. کیس سنسیټیو چې دي هغه داسې ژبې دي چې هغه واړه او غټ حروف په هغې کې فرق لري. د مثال په ډول تاسو که یو نوم ولیکئ چې هغه په x او بیا دغه x په بل ځای کې په غټو حروفو ولیکئ نو دغه دواړه اکسونه چې دي دا سره فرق لري، په دې ځای کې سره یو شان نه دي. نو دې ته کیس سنسیټیو وایي. کیس سنسیټیو مثلا یو نفر راځي یو زرنیم لیکي او بل نفر راځي یو زرنیم د ان په غټ حروف کوي، نو دغه دواړه سره فرق لري، یو شان نه دي. نو دې ته کیس سنسیټیو وایي. نو JavaScript چې ده دا هم کیس سنسیټیو ژبه ده. بیا راځو JavaScript وریبل ته. وریبل آر کنټینرز فور سټورینګ ډیټا. وریبل چې دي دا کنټینر دي، تاسو کولی شئ په دې کې د ډیټا والیو ذخیره کوئ. لکه موږ چې دلته x ولیکو بیا مساوي په 6 کو، نو په دې کې تاسې ډیټا ذخیره کولی شئ. دلته یې ویلي چې وریبل چې دغه یو یونیک نیم لري، یعنې تاسو نشئ کولی چې دغه x دلته هم ډیفاین کړی ده، دلته هم تعریف کړی ده، وروسته بیا تعریف کوي. لکه دلته بیا ولیکئ چې لیټ x، نو دا تاسې نشئ کولی، باید یو یونیک نیم ولري. کله چې x تعریف شو هغه بیا تعریف ده، په هغې باندې د هغې په نوم باندې بیا بل څه نشئ تاسو ډیفاین کولی. مساوي کولی شئ، دلته اساین کولی شئ، یو والیو ورته اساین کولی شئ، خو بیا یې نشئ ډیفاین کولی. دا په JavaScript کې په هرو ژبو کې تاسو نشئ ډیفاین کولی. ځینې
ډیکلیریشن کیورډونه وو چې په هغې کې تاسې بیا هم ډیکلیر کولی شوی، خو کله چې کانسټ او لیټ راغلي دي په هغې کې تاسې صرف کله چې وریبل ډیفاین کوئ آیډنټیفای کوئ بیا وروسته په هغې نیم بل وریبل نشي ډیفاین کولی. جاواسکرپټ آیډنټیفایر چې دی یو نوم ده چې تاسې کله یو وریبل ته ورکوئ. مثلا دلته راغلی دی لیټ بیا ایکس ورکړی ده، نو دا خپله یو آیډنټیفایر ده چې تاسې یو نوم ورکړو. دلته یې رولز دي چې آیډنټیفایر سره رولز لري، نو دلته یې ویلي چې must start with a letter، دا باید په حروفو خلاص شي، داسې نه چې په لمبر باندې خلاص شي، یا په ډالر ساین خلاصیږي یا په حروفو باندې. تاسو کولی شئ چې کله یو آیډنټیفایر جوړوئ هغه که فنکشن ورته نوم ده یا وریبل ورته نوم ده، تاسې په هغې کې ټکس به ورکوئ، تاسې نشئ کولی چې نور عددونه ولیکئ، یا هم ټکس ورکوئ یا په سر کې، او یا هم دغه ډالر ساین که تاسې ورکوئ. او can contain digits after the first character، بیا تاسو کولی شئ چې عددونه استعمال کړئ د اولني کرکټر نه وروسته. کله چې تاسې اولنی کرکټر ورته ولیکو د هغې نه وروسته بیا که عدد ورکړئ څه فرق نه کوي. او دلته یې ویل دی چې cannot be reserved keyword، تاسې نشئ کولی چې په ریزرو شویو کیبورډونو باندې آیډنټیفایر جوړ کړئ. مثلا تاسې راځئ دلته لیټ جوړوئ او بیا دلته لیټ ورته لیکئ، نو دا نه کېږي، دا کیبورډونه چې دي دا ریزلف شوي دي. یا دلته لیټ جوړ کړئ بیا د بل څه شي نوم ورکړئ چې هغه کیبورډ ریزلف شوی وي، نو په دې اساس باندې تاسې نشئ کولی چې یو آیډنټیفایر جوړ کړئ، هغه باید داسې نوم وي چې ریزلف شوی نه وي. ځینې دلته کیبورډونه دي چې ریزلف شوي دي لکه لیټ دي، کالس دي، ورډ ده یا فنکشن دي، داسې نور، نو په هغې باندې تاسې نشئ کولی چې هغه استعمال کړئ. او دا کیس سنسیټیو دی. کیس سنسیټیو ما مخکې هم درته ویل چې کیس سنسیټیو هغه دی چې واړه او غټ حروف په هغې کې فرق ولري. یوزر نیم کې یو څوک راځي په غټو حروفو یې لیکي او بل څوک راځي په وړو حروفو یې لیکي، دا په جاواسکرپټ کې دواړه فرق لري، یو شان نه دي. جاواسکرپټ اپریټرونه چې دي دا هم یوه والیو اساین کوي. مثلا دلته لیټ کې موږ په ایکس کې موږ 5 ذخیره کړل او په وای کې موږ 6 ذخیره کړل، او دلته د سم په نوم نمبر وریبل جوړ کړل چې دا مساوي په ایکس جمع وای کو، نو په دې کې د ایکس او د جمع وای دواړه والیو جمع شوې ده او په سم کې راغلې ده. نو دا اپریټرونه دي. اپریټرونه وروسته بیا هم وایي دلته په دې ځای کې موږ مفصل بحث بې لرو. نو دلته هم ځینې راخیستي دي چې دا څه کوي. دا ریاضیکي اپریټرونه دي چې د والیو د کمپیوټر په خاطر استفاده کیږي چې جمع د منفي نه ضرب ده او تقسیم ده. دلته ټول مثالونه یې ذکر کړي دي، تاسو کولی شئ بیا هغه مثالونه یې وګورئ. او په جاواسکرپټ کې چې ایکسپریشن ده دا کمبینیشن اف والیو وریبل ان اپریټر، دا کمبینیشن د والیو وریبل او اپریټرو ده. نو دلته دا ټول یو ایکسپریشنونه دي. مثلا ایکس ضرب د لسو دا په خپله یو ایکسپریشن ده. دلته که تاسې وګورئ په دې ځای کې جانډو دا په خپله یو ایکسپریشن ده چې دلته بیل بیل لیکلي دي او بیا یې کانکونیټ کړي دي د جمع په اپریټر په وسیله باندې. دې ته ایکسپریشن وایي په پروګرامینګ کې. بیا راځو جاواسکرپټ از کیس سنسیټیو. کیس سنسیټیو په مخکې وویل چې کیس سنسیټیو څه شی ده؟ د وریبل لاست نیم ان لاست نیم اور ډیفرنٹ والیو. ګورو دلته یو لاست نیم په ان راغلی ده، په غټ ان راغلی ده چې دلته یې نوم ورته لیکلی ده، او بل لاست نیم چې ده دا مکمل په وړو حروفو ده. دا دواړه فرق لري، دا دواړه یو شان نه دي. دې ته کیس سنسیټیو وایي. کیس سنسیټیو په دې معنی چې غټ او واړه حروف په هغې کې یو فرق لري. او بیا راځو جاواسکرپټ ان کیمل کیس. کیمل کیس دا یو سټایل د پروګرامینګ یو لار ده چې تاسې کولی شئ چې په هغې باندې وریبل یا فنکشنو ته نومونه ورکړئ. دلته مختلفې طریقې دي. مثلا تاسې لیکئ فرست نیم، یا داسې یو بل نوم یې چې په هغې کې څو نومونه راغلي، مثلا دلته فرست نیم راغلی یا لاست نیم راغلی ده. تاسې په هایفنز باندې هم دا سره کنیکټ کولی شئ، ځکه که موږ وریبل ته نوم ورکړو هغې کې سپیس ورکړو، فاصله ورکړو، بیا یې نه نیسي. نو تاسې باید داسې ولیکئ چې په هغې کې سپیس را نه شي. خو دا څو طریقې دي. یو دا ده چې هایفنز تاسې ورکوئ، لکه په دې ځای کې فرست نیم دلته به هایفن ورکوئ، دا لاست نیم یا ماسټر کارت. او په دې ځای کې بله طریقه یې دا ده چې انډرسکور ورکوئ، مثلا فرست بیا انډرسکور نیم
دلته فاصله که تاسې ورکړئ په وریبل نیم ته دا بیا نه نیسي او باید فاصله نه وي. دا هم یوه طریقه ده چې په پروګرامینګ کې تاسې استفاده کولی شئ. هایفنز هم ورکولی شئ او انډرسکور هم ورکولی شئ، خو ډېره کامن طریقه چې دغه کیمل کیس ورته وایي. کیمل کیس داسې یوه طریقه ده چې دوهم لغت چې کله شروع کېږي هغه په لوی حروف کېږي او دې ته کیمل ځکه وایي چې لکه د اوښ پوکام کته پورته ده که نه. اوس دلته کته شوی ده په وړو حروفو ده، اخر یې بیا دلته بیرته په غټو حروفو ده. دې ته کیمل کیس وایي چې دا ډېر کامن طریقه ده په پروګرامینګ کې. اکثره پروګرامران په دغه طریقه باندې خپل وریبل او یا نورو فنکشنو ته نومونه ورکوي. مثلا ته فرست نیم لیکلی، دلته لاست نیم ماسټر کارت دی، کارت یې په غټ نوم لیکلی دی، انټرسیټي، دا ټول کیمل کیس دي. نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقه باندې خپل وریبلو ته نوم ورکوئ او دلته مهمه خبره دا ده چې سپیس تاسې باید ورنه کړئ. نو دا مختلفې طریقې دي چې یو هایفنز هم ورکولی شئ، انډرسکور یې هم کولی شئ او بل کیمل کیس دی چې په دې طریقه یې هم تاسې لیکلی شئ. دا یې هم یوه طریقه ده چې په وړو حروف اول وړ حروف او بیا غټ حروف. عموما پروګرامینګ کې چې کله فنکشنو یا وریبلو ته نوم ورکول کېږي فرست لیټر یې په وړو حروفو ده او دوهم په غټو دی. نو دې ته کیمل کیس وایي او دا ډېره بهترینه طریقه ده چې پروګرامینګ کې دا ډېره استفاده کېږي. او بیا راځو اکسرسایز ته، دغه هم تاسو سبمیټ کړئ خپل سره چې صحیح ده او دا ډېر ښه اکسرسایز ده. نو تاسو کولی شئ په دې باندې پروګرامینګ نور هم ښه زده کړئ. د نن لپاره همدومره و، انشاءالله وروسته به دا برخه ټوله خلاصوو.